د شکر ناروغانو لپاره مفید خواړه. د شوګر ناروغي یو له هغه ناروغیو څخه ده چې په نړۍ او هېواد کې ډېره زیاته لیدل کېږي. د هغه خلک چې زیات وزن لري، خپلو خوړو ته پام نه کوي، حرکت نه کوي، د شکر ناروغۍ احتمال تر نورو لوړ دی. پخوا به تر ډېرو د لوړ عمر په خلکو کې لیدل کېده. اوس په تیزۍ سره په کم عمر انسانانو کې هم د شکر ناروغۍ په زیاته شمېر لیدل کېږي. د شکر ناروغانو ته ځینې خواړه توصیه شوي. 1. هګۍ. د مور د شیدو نه وروسته تر ټولو قیمتي د پروټین سرچینه هګۍ د هغه فکرونو په خلاف چې د شکر ناروغۍ لپاره ښه نه دی، د شکر ناروغانو ته زیاته ګټور تمامېږي. د شکر ناروغان کولی شي په ناشته، سوپ او نورو خوړو سره یوځای یا یوازې هګۍ نوشیجان کړي. 2. مڼه. مڼه کمه کالوري لري، په زیاته اندازه فایبر لري، هم انسان ته د مړښت حس ورکوي، انسان ژر نه وږی کېږي، او هم د فایبر په درلودلو سره د بدن کلسترول د سویه د لوړېدلو مخنیوی کوي. د امریکا متحده ایالاتو د زراعت اداره وایي چې د هغه لسو میوو څخه تر ټولو زیاته انټي اکسیدان لري. یوه مڼه ده. مڼه له پوستکي سره یوځای خوړل یو په 2 ګټې لري. 3. اوربشې. اوربشو سره موږ ډېر نه یو عادت، خو پخوا په ډېره پراخه کچه کارېدله. اوربشې د وریجو په نسبت د وینې شکر 80% لږ لوړوي. اوربشې یو له هغه زراعتي توکو څخه دی چې تر ټولو زیاته فایبر لري. د دې ترڅنګ په مکمله اندازه ویټامین B لري. 4. فاصلیه. که څه هم د ځینې خلک فاصلیه له دې کبله نه خوښېږي چې د هضمي په سیستم کې ګاز زیاتوي، خو که فاصلیه په مناسبه اندازه وخوړل شي نو د شکر د ناروغانو لپاره ګټه د معجزې څخه کمه نه ده. فاصلیه په زیاته کچه پروټین او فایبر لري. په دې ګټو سره کم تر کمه فاصلیه په اونۍ کې 2 ځلې باید په دسترخوان شتون ولري. د دې لپاره چې ګاز ونه کړي، د پخولو یو ورځ مخکې باید په اوبو کې کېښودل شي. 5. د ماهي غوښه. د ماهي غوښه نه یوازې چې د شکر ناروغانو لپاره ګټوره ده، بلکې د نورو وګړو لپاره هم یو معجزه‌يي خواړه دي، ځکه د ماهي غوښه د زړه او کوروالي لپاره نه هېرونکې ګټې لري. د اومیګا 3 قوي سرچینه د ماهي غوښه د زړه او شکر ناروغانو لپاره دا ګټه لري چې رګونه روغ ساتي او د زړه د وینې پمپ کولو ځواک زیاتوي. د دې ترڅنګ د ماهي غوښه په زیاته اندازه ویټامین A هم لري، کوم چې د سترګو د لیدلو لپاره ډېره ګټه لري. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.